هغه ماته شفا راکړي، هغه ما جوړ کړي. دوی ورته وویل بالکل زموږ الله سبحانه وتعالی دا کولی شي چې تا ته شفا درکړي او ستا دغه پزه در روغه وجوړه کړي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، نن موږ د اصحاب القريه د کلي والا کیسه چې الله سبحانه وتعالی په سورة یاسین کې بیان کړې ده. سورة یاسین د قرآن کریم 14 سورت دی او دا په 22 سپاره او 23 سپاره کې دی. الله سبحانه وتعالی په دغه سورت کې د اصحاب القريه یا د کلي والا کیسه بیان کړې ده. دا څنګه قصه ده؟ الله سبحانه وتعالی ویو کلی ته ویو شار ته چې د هغه کلي او شار نوم انطاکیه وه. الله سبحانه وتعالی د انطاکیه و شار ته 2 رسولان د هدایت دپاره ورواستول. دغه رسولان چې د شار پر کومه دروازه باندې وردننه سول، دا د شار هغه اخري دروازه وه، هغه د پای دروازه یې ول. د دې شار پر هغه اخري دروازې په علاقه کې یو انسان اوسېدی، د هغه نوم حبیب نجار و. دغه حبیب نجار د ډېرې زمانې څخه ناجوړه و او د جذام په ناجوړي اخته و. او دې حبیب نجار لکه څنګه چې دا ټوله قوم او دې ټولې علاقې د بوتانو عبادت کوي، حبیب نجار هم بت پرست و، د بوتانو عبادت یې کوي او په دغه ناجوړي اخته و چې د جذام ناجوړي وه. د جذام ناجوړي دې ته وایي چې د یو انسان پزه خرابه شي او بیا هغه نه سمیږي، مسلسل هغه خراب وي. دغه حبیب نجار د جذام په ناجوړي اخته و او دغه بوتانو ته عبادت کاوه او د دې بوتانو سره د خپل ځان لپاره شفا غوښته. کله چې دغه رسولان د دې ښار پر دغه اخري دروازه باندې دې ښار ته وردننه سول، نو دغه حبیب نجار سره ملاقات وشو. دوی ورته وویل چې موږ الله سبحانه وتعالی رسولان او پیغمبران یو، موږ الله سبحانه وتعالی د انسانانو د هدایت لپاره راستولی یو. حبیب نجار پوښتنه جن وکړه چې ستاسې الله څوک دی؟ دوی ورته وویل چې زموږ الله سبحانه وتعالی یو دی، هغه د عبادت لایق دی، د هغه سره څوک په خدایي کې شریک نشته. حبیب نجار د دوی سره د یو معجزې غوښتنه وکړه چې تاسې یو معجزه او یو کرامت د دې خپلې دعوې لپاره تاسې یو دلیل لرئ. دوی ورته وویل چې زموږ الله سبحانه وتعالی پر هر څه باندې قادر دی. دوی ورته وویل چې زه خو دا دی 80 کاله کېږي د دغه بوتانو عبادت کوم او 80 کاله کېږي دغه بوتانو ته زارۍ کوم چې زما دغه ناجوړي چې د زما پزه خرابه ده، د جذام په دغه ناجوړي اخته یم، زما پزه یې نه ده سمه کړې، زما ته یې شفا نه ده راکړې. که ستاسې الله سبحانه وتعالی پر دغه باندې قادره دی چې هغه ماته شفا راکړي، هغه ما جوړ کړي. دوی ورته وویل بالکل زموږ الله سبحانه وتعالی دا کولی شي چې تا ته شفا درکړي او ستا دغه پزه در روغه وجوړه کړي. حبیب نجار ایمان راوړي، پر دوی باندې ایمان راوړي، پر الله سبحانه وتعالی ایمان راوړي، مسلمان. دوی دعا ورته وکړه، الله سبحانه وتعالی دته شفا ورکړه او دی بالکل روغ جوړ کړي، پر ده باندې د ناجوړي هیڅ اثر پاتې نه شو. ده د دوی سره دا قول وکړي چې ستاسې الله او زما الله دومره مهربانه دی، د دې وروسته چې زه هر څه ګټم د هغه ګټې به زه نیم حصه د الله سبحانه وتعالی په لار کې خیراتوم. دا پیغمبران چې کله دا ښار ته ورداخل سوله او د دې ښار خلکو ته د الله سبحانه وتعالی پیغام واوروي، الله سبحانه وتعالی فرمایي وضرب لهم مثلا اصحاب القريه. زما حبیبه ته دغه خپل امتیانو ته دا خپل امت ته د کلي والا د اصحاب القريه کیسه بیان کړه. اذ جاءها المرسلون، کله چې دوی ته الله سبحانه وتعالی پیغمبران راغلل. اذ ارسلنا الیهم 2، کله چې دوی ته موږ 2 پیغمبران ورواستول. فکذبوهما، دوی د هغه 2 پیغمبرانو تکذیب وکړي، هغه خبره یې درواغ وبلل
فعززنا بثالث موږ د دغه دوو پیغمبرانو تایید وکړي د دغه دوو پیغمبرانو مرسته مو وکړه بثالث په یو دریم پیغمبر باندې فقالو دوی درې سره ملګري شول او دا دروس رسولانو د خپل قوم ته وویل چې انا الیکم مرسلون موږ الله سبحانه وتعالی تاسو ته راستولي یو ستاسو د هدایت دپاره ستاسو د رهنمایي دپاره قالو دا قوم ورته وویل ما انتم الا بشر مثلنا ای پیغمبرانو ای انسانانو تی خو نه یاست مګر زموږ په رقم انسانان یاست وما انزل الرحمن من شيء او رحمان خدای هیڅ هم نه نازل کړي ان انتم الا تکذبون تاسو صرف او صرف درواغ وایاست قالو پیغمبرانو په جواب کې ورته وویل ربنا يعلم زموږ پروردګار ډېر ښه خبر دی انا الیکم لمرسلون چې موږ الله سبحانه وتعالی تاسو ته راستولي یو مرسلین یو د الله رسولان او پیغمبران وما علینا او پر موږ باندې نشته الا البلاغ المبین یوازې او یوازې په احسنه طریقه باندې په صحیح طریقه باندې د الله پیغام د تاسو پورې رسول کله چې دا قوم د پیغمبرانو خبره ونه منل الله سبحانه وتعالی پر دوی باندې د وچکالۍ او د کاختۍ عذاب راوست کله چې دوی پر دوی باندې دا عذاب راغی د دې پر ځای چې دوی د خپلو ګناهونو ته متوجه سي او د الله سبحانه وتعالی نافرمانی پرېږدي د دې پر ځای دوی پر پیغمبرانو او رسولانو مخ راواړوي او دا رسولانو ته یې وویل انا تطیرنا بکم تاسې په موږ باندې ناسیان سواست تاسې چې کله موږ ته رالاست پر موږ باندې تاسې نحوست وغوړوئ تاسې چې کله زموږ شاته رالاست پر موږ باندې مو بدفالي راوړله ستاسې په خاطر پر موږ باندې د عذاب راغی لئن لم تنتهوا که چېرې تاسې د دې کار سره ونه ګرځېدلاست لئن لم تنتهوا که تاسې د دې کار سره ونه ګرځېدلاست لنرجمنکم موږ به تاسې په ډبرو سنګسار وليمسنکم منا عذاب علیم یا به موږ تاسې ته یو ډېر دردناک او خطرناک عذاب درکړو پیغمبرانو ورته وویل طائرکم معکم ای انسانانو تاسې د خپلو اعمالو په خاطر بدبخته یاست پر تاسې باندې د خپلو بدو اعمالو شامت راوګرځېدی پر تاسې باندې د خپلو بدو اعمالو نحوست راوګرځېدی این ذکرتم دا چې موږ تاسې ته نصیحت کوو په دې خاطر باندې بل انتم قوم مسرفون حقیقت خبره دا ده چې تاسې خپله د ظلم والا انسانان یاست الله سبحانه وتعالی حدود تاسې کراس کړه تاسې خپله ظالمان یاست په دغه وخت کې چې کله دغه د قوم انسانانو و دغه مرسلینو رسولانو پیغمبرانو ته د مرګ او سنګسار دمکۍ ورتله هغه حبیب النجار چې د دې کلي په پای کې اوسېدی کله چې هغه خبر وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى الله سبحانه وتعالى فرمای د کلي د پای سره یو سړی راغی په منډه باندې د دې رسولانو د دې پیغمبرانو کومک ته په منډه او ځغاسته راغی او د خپل قوم ته یې وویل یا قوم اتبعوا المرسلین ای زما قومه تاسې د دې مرسلینو د دې رسولانو خبره ومنئ د دې اطاعت وکړئ اتبعوا تاسې د هغه انسانانو تابعداري وکړئ من لا یسألکم اجرا چې هغه ستاسې څه د پیسو غوښتنه نه کوي هغه ستاسې څه مزدوري او بدله نه غواړي وهم مهتدون او هغه تاسې ته د نیکې لارې د صحیح لارې د سده لارې هدایت کوي او بیا دغه حبیب نجار و دا خپل قوم ته خپل د ایمان اعلان وکړي او ورته یې وویل وما لي لا اعبد الذي فطرني ما ته څه راپېښېده چې زه د هغه خدای عبادت نه کوم چې هغه زه پیدا کړی یم والیه ترجعون او تاسې هم پیدا کړي یاست او تاسې به هم حق الله ته ورګرځئ ااتخذ من دونه آلهة ایا زه د دغه الله ما سوا چې زه یې پیدا کړی یم او موږ تاسې ټول به هغه ته واپس ورځو ااتخذ من دونه آلهة ایا زه د دغه الله ما سوا نور خدایان په عبادت ونیسم یریدنی الرحمن که چېرې ما د نورو خدایانو عبادت شروع کړي او رحمان خدای پر ما باندې د یو عذاب فیصله وکړه یریدنی الرحمن بضر که رحمان خدای ما ته د یو تاوان رسولو اراده وکړه لا تغني عني شفاعتهم ما ته هیڅ ګټه نه کوي د دغه بتانو شفاعت او سفارش
شيئا هیڅ ګټه ماته نه کوي ولا ينقذوني او ما نه د الله د عذاب خلاصولی شي اني اذا لفي ضلال مبين که زه د الله ما سوا د دغه بوتانو عبادت شروع کړم په دغه وخت کې به زه په یو ډېره ښکاره ګمراهي باندې مبتلا یم اني آمنت بربکم ای خلکو تاسې زما اعلان واورئ ما ستاسې په پروردګار باندې چې الله دی ما پر حق الله باندې ایمان راوړي فاسمعون تاسې زما دغه خبره واورئ کله چې دغه حبیب نجار د خپل ایمان اعلان وکړي او د دې رسولانو تایید او مرسته یې وکړله او قوم ته یې وویل چې تاسې د دغه پیغمبرانو خبره ومنئ او ما پر حق الله باندې ایمان راوړي چې هغه ستاسې پروردګار دی او هغه زما پروردګار دی کله چې د ایمان اعلان وکړي د قوم انسانان ټول په یو وار پر ده باندې حمله وکړله او په روایاتو کې راځي چې په سوکانو په لغتو په لرګیانو باندې حبیب نجار رحمه الله شهید کله چې دی شهید سو الله سبحانه وتعالى فورا پر ده زیری وکړي قیل ادخل الجنه ای سړی ته جنت ته داخل سه وایي کله چې دی جنت ته داخل سو او په جنت کې الله سبحانه وتعالى نعمتونه او انعامونه ولیدل نو خپل قوم ورته یاد او افسوس یې وکړي یا لیت قومي یعلمون کاشکې زما د قوم انسانان د الله سبحانه وتعالى په دغه انعاماتو خبر وای بما غفر لي ربي په دغه خبر وای او زما قوم په دې خبر سوی وای چې زما پروردګار ماته مغفرت وکړي ماته بخښنه وکړه وجعلني من المکرمین او الله سبحانه وتعالى زه په هغه انسانانو کې راوستلم چې هغه عزت والا کله چې حبیب نجار رحمه الله شهید کی مفسرینو لیکلي دي چې هغه نور درې پیغمبران هغه درې رسولان هم شهیدان کړل کله چې دا پیغمبران او حبیب نجار رحمه الله شهید کی نو الله سبحانه وتعالى پر دې باندې د عذاب فیصله وکړه او عذاب څنګه عذاب الله سبحانه وتعالى فرمایي وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء پروردگار فرمایي وای ما د پر قوم باندې د شهادت ورسته د اسمان سره یو فوج نه دی راستولی وما كنا منزلين نمش پر دې باندې یو فوج راستولی څنګه عذاب ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون عذاب داو چې الله سبحانه وتعالى جبرائيل امین ملائکه راواستول هغه د شار په دروازه کې ودرېدل او یو چغه پر د انسانانو وکړله چې د هغه چغې په وجه دا ټول انسانان مړه شول الله سبحانه وتعالى دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ په زندګۍ کې د اهل حق تایید وکړو د نیکو انسانانو تایید وکړو او موږ په خپل زندګۍ کې د الله سبحانه وتعالى عبادت وکړو او د هغه سره هیڅوک په خدای کې شریک نه کړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين